په دې وطن کې د غریب هیڅ قدر او قیمت نشته. دوستانو تېره ورځ چې په ارنایي شارګه کې کومه بمي چاودنه وسوه، په هغه کې چې 10 تنه مزدوران شهیدان سو. کوم مزدوران چې په یو ګاډۍ کې سپاره وه، هلته بمي چاودنه وسوه چې مزدورکاره خلک، مزدوران کسان 10 دانې پکې په شهادت ورسېده. په دا کومې ویډیو کې چې تاسو ګورئ، د هغه غریبانو د جنازو د وړلو پیسې نه ولې، بیا خلکو چنده وکړه، هغه جنازې د چندې په پیسو ویوړې. دا که چیرې د یو سرمایه‌داره یو څوک په کښې کې وای، پر دغه جنازو به بیا بل رقم حال وای، پر دغه له به دنیا ورکللی. البته دغه خواران غریبان وو، مزدورکاره خلک وو. په پاکستان کې بغیر پیسو خلک، مزدوران خلک، دا هیڅ قدر او قیمت نه لري. ډېره د افسوس خبره ده، نور د ویلو دپاره څه نه لرم. راځئ په دغه ویډیو کې تفصیل راسره وګورئ. ډېر افسوس راته ودرېدی. سلامونه دوستانو. د شارګه هغه غمجنه واقعه سنن، په دې واقعه کې تقریبا 10 ځوانان شهیدان شو او 6 داسې ټپیان دي چې هغو هم د ژوند یوه هیله هم نشته. دا زموږ په وطن کې څه کومه لوبه، کومه ترهګري، کوم ظلم روان ده، دا ډېر د تشویش وړ ده. که په ګیر کې، که په سوات کې، که دلې هرې خوا پښتانه نسلکشي روانه ده. دلته ډېر د افسوس خبره، تاسو په ویډیو کې وینئ څه خلک د خلکو جنازې رسولو دپاره چندې کوي، 15 روپۍ یو ځای کوي او دا خلک رسوي. دلته زموږ نه وزیر اعلی، نه کوم داسې لوړ پورې دا چارواکي دي، دا نو وزیران، یو څوک هم حتی د دې علاقې کوم نماینده ده هغه هم نه راغلی. او دا ډېره د شرم، ډېره د افسوس خبره ده. څه خلک چندې ورته کوي، خپل مړي، خپل شهیدان تر یو ځایه پورې رسوي. دا زموږ پښتانه حیثیت ده، دا زموږ د وطن، زموږ خلکو حیثیت ده، دا ستاسو په مخ کې ده.